بل نور د ښکار ټول زمریان راټول کړي او هغوی ته اعلان وکړي چې مپاس او سیمبا دواړه مړه شوي دي. اوس د تخت لپاره بل څوک نشته، نو زه به ستاسو نوی پاچا یم. په دې ډول ښکار د زمریانو پاچا شي. هغه له ګړبګۍ هم خپلې سیمې ته راولي چې مخکې به ترې ټولو زمریانو سخته کرکه کوله. بل خوا ته موږ سیمبا وینو چې له درې څخه د لوېدو په وخت کې هغه په یو ځای پورې نښتی وي او ژوندی وي. هغه یوازې او سرګردانه په صحرا کې روان وي، د لوږې او تندې له امله پر ځمکه ولویږي او بېهوشه شي. دغه وخت هغه یو څو وحشي مرغان وویني. هغوی دا فکر کوي چې دا به اسانه ښکار وي، خو په دې وخت کې هلته یو ځنګلي خنځیر پومبا او یو منګوس ټیمون راشي. کله چې ټیمون پر ځمکه پروت زمری وویني نو وډار شي، منډه کړي او شاته پټ شي. هغه فکر کوي چې کیدای شي دا راپاڅي او موږ وخوري، خو پومبا ورته وایي چې که دا زمری زموږ سره وي نو زموږ ساتنه به وکړي. کله چې سیمبا راویښ شي هغه ډېر غمجن وي. هغه خپل کور، خپل پلار او خپل تیر ژوند یادوي، خو ټیمون او پومبا ترې ډېرې پوښتنې ونه کړي. هغوی ورته وایي چې د تیر وخت پر ځای باید اوس ژوند وکړي. ورو ورو سیمبا د هغوی خبرې خوښې کړي او غم یې لږ څه کم شي. هغوی سیمبا له ځان سره بوځي. پومبا یو لرګی پورته کړي او لاندې ترې چینجي وي. هغه سیمبا ته وایي چې همدا زموږ خوراک دی. کلونه تیر شي، سیمبا د ټیمون او پومبا سره لوی شي او یو قوي او ځوان زمری شي. د هغه څېره او ځواک ډېر د خپل پلار مپاسا په شان وي. هغه له ټیمون او پومبا سره یو آرام او بېغمه ژوند کوي. بل نور ته د زمریانو په سلطنت کې حالات ډېر خراب شوی وي. ښکار چې پاچا وي نو هر څه یې خراب کړي وي. د ګړبګۍ ډېر ښکار کوي، د طبیعت توازن له منځه تللی وي. خواړه کم شوي وي او شنې ځمکې وچې شوې وي. دغه وخت هوښیار رفیق پوه شي چې سیمبا لا هم ژوندی دی. یوه ورځ ټیمون او پومبا د ګرځېدو لپاره وتلي وي. ناڅاپه د بوټو څخه یو زمری راووځي او په هغوی پسې منډه کړي. ټیمون او پومبا منډې وهي او زمری ورپسې وي. دغه وخت سیمبا راورسېږي او په زمری حمله وکړي. حیرانوونکې خبره دا وي چې په څو شېبو کې هماغه زمری سیمبا پر ځمکه وغورځوي. کله چې دواړه یو بل ته ښه وګوري نو سیمبا حیران شي، ځکه چې هغه زمری د هغه د ماشومتوب ملګری نالا وي. کلونه وروسته دوی سره وویني. نالا ډېره خوشحاله شي چې سیمبا ژوندی دی. هغه سیمبا ته ووایي چې ته باید بېرته خپل کور ته راشي. ته د زمریانو د سلطنت اصلي پاچا یې، او کله چې ښکار پاچا شوی نو هر څه یې تباه کړي او ستا په مور هم ډېر ظلمونه کوي. خو سیمبا نه غواړي چې هلته لاړ شي، ځکه چې هغه له خپل نوي ژوند سره عادت شوی وي. هغه نه غوښتل چې خپل تیر وخت، خپل پلار او هغه دردونه بیا ور په یاد شي. نالا ډېره هڅه وکړي چې هغه قانع کړي، خو سیمبا یې نه مني. یوه ورځ سیمبا یوازې په ځنګل کې روان وي، ډېر غمجن او ګډ وډ وي. دغه وخت رفیق ورسره مخ شي. سیمبا رفیق ته وایي چې ته څوک یې؟ رفیق ورته وایي چې زه هغه څوک یم چې ته ما په ماشومتوب کې لوی کړی یې. بیا رفیق ورته وایي چې ستا پلار لا هم د تا سره دی، ته غواړې ورسره لیدلی شي. سیمبا حیران شي او په رفیق پسې شاته روان شي. دوی د ځنګل له سختو لارو تیر شي او بالاخره یو سیند ته ورسېږي. سیمبا اوبو ته وګوري او د خپل ځان څېره په اوبو کې وویني، او دغه وخت پوه شي چې د هغه څېره د خپل پلار په شان ده. ناڅاپه اسمان تورې وریځې ونیسي او د مپاسا غږ واوري. مپاسا ورته وایي چې سیمبا ته یوازې یو عادي زمری نه یې، ته د زمریانو اصلي پاچا یې. هغه ورته یادونه وکړي چې ته باید بېرته لاړ شي او د هغه ځای پاچا شي. زه به تل له تا سره یم، ته باید خپل ځان وپېژنې. دا خبرې د سیمبا په زړه کې ځواک پیدا کړي. هغه پرېکړه وکړي چې هغه به بېرته خپل سلطنت ته ځي، د خپل پلار میراث به ساتي او خپل حق به بېرته اخلي. سیمبا سهار وختي له هغه ځای روان شي چې کلونه یې له ټیمون او پومبا سره پکې ژوند کړی و. هغه د صحرا له لارې تېر شي او خپل زاړه کور ته ورسېږي. کله چې د زمریانو سلطنت وویني نو ډېر زیات خفه شي، ځکه هغه ښکلی ځای چې وخت شین او د ژوند څخه ډک و اوس وچ او ویجاړ وي او هر ځای د بربادۍ نښې وي. سیمبا پوه شي چې ښکار هغه ټول ځای تباه کړی چې د هغه پلار یې د ساتنې لپاره خپل ژوند ورکړی و. په دې وخت کې جاجو راشي. هغه چې کله سیمبا ژوندی وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. ټیمون او پومبا هم له سیمبا سره راغلي وي. هغوی پلان جوړ کړي چې د لګړبګیو پام بلې خواته واړوي. په همدې وخت کې ښکار د سیمبا مور سرابې تنګوي. دغه وخت سیمبا راورسېږي. مور او زوی له کلونو وروسته بیا سره وویني نو دواړه ډېر زیات خوشحاله شي.
بیا سیمبا ښکار ته وایي چې یا به خپله پاچاهي پرېږده یا به جګړه وکړو او پرېکړه به وشي. ښکار پوه شي چې اوس د ځواک له پلوه د سیمبا مقابله نشي کولی، نو بیا خپل پخوانی چل وکاروي او هغه هڅه وکړي چې سیمبا ته د مفاسا د مرګ یادونه وکړي او د هغه په زړه کې بیا د ګناه احساس پیدا کړي. ښکار سیمبا د درې څنډې ته بوځي. سیمبا شاته روان وي او هغه هم له هغه ځای ځوړند شي. دغه وخت برېښنا وځلېږي او د درې لاندې اور بل شي. بیا ښکار سیمبا ته ووایي چې ستا پلار مې هم له داسې ځای څخه غورځولی و. کله چې سیمبا دا واوري نو ډېر زیات به غوسه شي او بېرته راوخېږي. ټول زمریان پوه شي چې مفاسا ښکار مړ کړی دی. دغه وخت د ښکار او د سیمبا ترمنځ جګړه پیل شي. لګړبګۍ پر سیمبا برید وکړي، خو د سیمبا ملګري هم پر لګړبګیو حمله وکړي. د دوی ترمنځ سخته جګړه وشي. زمریان ټول لګړبګۍ مړې کړي. کله چې ښکار وویني چې ماتې حتمي ده نو د تېښتې هڅه وکړي، خو سیمبا ورپسې شي او د یوې لوړې ډبرې څنډې ته یې ودروي. ښکار له سیمبا څخه بښنه غواړي، خو سیمبا پوه شي چې ښکار لا هم دوکه کوي. ښکار ناڅاپه د اور لمبې پورته کړي او هغه هڅه وکړي چې سیمبا ړوند کړي. نو سیمبا ډېر په غوسه شي او پر ښکار برید وکړي او ښکار د ډبرې له سر څخه لاندې راوغورځوي. دغه وخت ښکار مړ نه وي خو سخت ټپي وي. دغه وخت لګړبګۍ راشي او ښکار ته وایي چې تا له موږ سره دوکه کړې ده. هغوی پر ښکار حمله وکړي او مړ یې کړي. کله چې جګړه ختمه شي نو په اسمان کې وریځې راشي او باران وشي. باران اور مړ کړي او وچه ځمکه بیا را ژوندی شي او ټول ځنګل د پخوا په رقم شین شي. سیمبا د خپل پلار ځای ونیسي او د زمریانو نوی پاچا شي. په دې سره دا کیسه ختمه شي. ګرانو کتونکو، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.